پخوا چې په خلکو باندې د میرګو غوټه راتله نو دا ګولۍ به د هغې دپاره استعمالولې چې زما د سپینل ګاډو د دماغ لږ په ارام شي. عمرانه بچیا پاسه پیپر لا نه ځې دې ګونده مېرمنه چې تاسو پکې سړی خوب تل نه پرېږده. بچیا ستا لا د اوسه پورې خوب نه دی برابر شوی. پیپر خو ډېر لازمي دی. داجي یو خبره درته کومه، زما په زندګۍ کې ګوره څه کار نشته دی چې زه څه کومه هغه به کومه. زه په خپله په ګټه په تاوان پوهېږم. یا الله پاکه دا په عمران باندې څه چلو شو؟ دی خو ډېر صالح او نیک عمله بچی و زما او ډېر زیات په ناز باندې دی ما رالوی کړو. بچی ته تهمه د څه شي کم هم نه دی پرېښی. خو بس الله دې په تا باندې رحم وکړي. یاره ټول خوب یې راله خراب کړو. زه خو وایم چې د خپل پلار ته مې اور ورته کړی. انکل سلام علیکم. وعلیکم السلام. بچیا ته ښه برابر یې؟ یاره دا عمران نن پیپر و او هغه ګور نن د پیپر نه پاتې شو. ها نن پیپر له لاندړو ولې بیمار و؟ خیر خو و که نه؟ هی بچیا یاره څه به ووایې، بیمار خو نه و یاره، سړی ښه برابر و، خو پته لګي نه یو میاشت نیمه کېږي د سړي د خوی بوی هر څه سره بدل شوي دي. پته لګي نه چې څه چل شوی دی یاره په دې لږ باندې. ها نن پیپر لم نه لیدلې یو میاشت وشوه چې دی خراب دی. انکلو نن سبا یو داسې ګولۍ راوتې دي چې په هغې سور شربت کې خلک وچي او سم نشه کېږي ورسره، وي د دې سره دا غمونه ټول ختمېږي. انکلو دا څه کې د دې سره د اینه او د ګردې او د اړو سره کار پرېږدي. انکلو زه خو یم په دې عمران باندې لږ نظر ساتئ. زه خو یم چې دې چېرته دا کار نه کړي چې په سور شربت کې دا ګولۍ ځان ته نه ورسي او داس کړي. ها دا دې څه وایي بچیا، داسې قسم نشه پکې هم راوتې ده. دا عمران خو اکثر چې زه وینم نو په دې لاس کې ورسره سور غوندې کې بوتلي شربت پکې. زه خو یم چېرته دا شربت دی، خو د کمې نه دا خبره ټیک ته یو میاشت نیمه وشوه چې د کمې نه دا سیز د دې لږ سره زه اینم نو د هغې نه وروسته د دې لږ دا اختیار ښکلې نه وي. خو زه بچی ورېږه زه یې ګورم او نظر به بې ساتم چې دا لږ څه چل کي. او که نه انکلو پخوا چې په خلکو باندې د میرګو غوټه راتله نو دا ګولۍ به د هغې دپاره استعمالولې چې زما د سپینل ګاډو د دماغ لږ په ارام شي. بس زه نه لاړم، ته به دې لږ باندې لږ خیال ساته. لکه عمران بچیا، خو دا یو وړوکې خبره صحیح وه که نه؟ هغه وایي داسې سور غوندې کې شربت دی او چې هغه سړی وڅکي بیا په ځان نه پوهېږي نشه یي او دا ډېر خطرناکه نشه ده. عمران بچیا دا تا دا شي شروع کړلی ولکه داسې دي زما په خیال چېرته ګولۍ چېرته دا دي ښه ولکه دا زه په ټینشن واوښتلم. یا الله پاکه د دې شي نه ما خلاص کړي. د دې هلک سره به اوس زه څه چل کومه، دله به زه علاج څنګه کومه. یا الله پاکه داجي څه جلو شو؟ داجي ته ولې دننه راغلې؟ تا ته ما شل ځله ویلي زما په زندګۍ کې ګوتې مه ووه. داجي ته ولې دننه راغلې؟ ولکه یې بچیا دا دې الله پاک پوه کړي. دا خو هغه کشیز دی که نه، خلک چې یو سور شربت دی او هغه پریګابالین ګولۍ هغه هم دا ګولۍ دي که نه. پخوا چې به خلکو په میرګو په غوټه کې ګولۍ خوړی. یاره بچیا اوس دې چل دی چې د آینده لپاره دا شیز بیا ونه څکي او एकदम چې دې دا ګولۍ به تا باندې اوس مونږ بندولی نه شو. کېدای شي چې دې سره ستا زړه او یا ګردې کار پرېږدي،
خو د ټولو خلکو په خدمت کې عرض دی چې په خپلو ټولو وړو باندې نظر ساتي. هسې نه چېرته کېدای شي ستاسو واړه هم دا شی کي او هسې نه چې د هغوی زړه او ګردې سره د سبا کار پرېږدي. خو مهرباني وکړئ एकदम په ګورې په خپلو وړو باندې دا شی بندوئ نه. د دې لپاره ځان هسپتالونه دي او هغه هسپتالونو ته به تاسو بوځئ او په کلار دوی ته به دا ډوز لږ کمي، نو کېدای شي چې الله پاک د دوی ژوند بچ کړي. خو مهرباني وکړئ چې د چا په کور کې ماشومان او داسې د سور شربت دي او د دې د څښلو کوشش کوي، نو مهرباني کوئ په هغې پټ نظر ساتئ. هسې نه چېرته ستاسو ماشوم سبا له ګردې پیل شوي او یا یې چېرته یې نه ختموي. او کتونکو دا ویډیو چې دا ساعت کې جاری وګڼئ د الله په خاطر شه او دا زیات نه زیات شیر کړئ. کېدای شي ستاسو د یو شیر د وجې نه زموږ ماشومان د هغوی زړونه او د هغوی ګردې بچ شي.